السلام علیکم زم بختیار جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو فاین ټي وي باندې د نن ورځې تر دې دمه خبرونه د ټولو اول سر خبرونه وزیر اعظم عمران خان په نیشنل کنونشن سنټر اسلام آباد کې د انصاف لایرز فورم اجتماع ته وینا وکړه. آرمی چیف جنرال قمر باجوا ویلي دي چې د آئین او د قانون په ښودنه کې به دننه د منتخب حکومت حمایت دغه شانتي جاري ساتو. وفاقي وزیرانو د پنجاب د وزیر اعلی عثمان بزدار سره ملاقات وکړ. د وزیر اعلی محمود خان سره د وزیر اعظم معاون خصوصي ثانیه نشتر ملاقات وکړ. د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعلی معاون خصوصي کامران بنگش د انګر میډ ایڈورټایزمنټ سیستم افتتاح وکړه. په 400 کې د دریو قتل شو ورونو د جنازې منځ ادا کړی شو. وفاقي وزیر مملکت علي محمد خان په شیرګل کې د سوی ګیس د فراهمۍ او د سخاکوټ تیکا پوینټ هوټل افتتاح وکړه. د لونخوړ د کالو د سیمې د اوقافو د ځمکې د خلکارو مالکانو د اوقافو خلاف پریس کانفرنس ته وینا وکړه. د رستم په علاقه کې د سکول د ماشومانو چینګچی د حادثې ښکار شوه. 15 ماشومان او ډرایور پکې زخمیان شو. د پنجاب د سیمې بالر نسیم شاه د T20 کپ نه بهر شو. خوشدل شاه د T20 کرکټ د تیز ترینی سنچرۍ پاکستانی کلاړي جوړ شو. اوس د دې خبرونو تفصیل. وزیر اعظم عمران خان په نیشنل کنونشن سنټر اسلام آباد کې د انصاف لایرز فورم اجتماع ته د وینا په دوران کې وویل اپوزیشن جمهوریت نه بلکې کرپشن بچ کول غواړي. میا محمد نواز شریف د فوج نه د پنجاب پولیس جوړول غواړي. د زیاته کړې ده چې د اپوزیشن زړه څومره غواړي جلسې دې وکړي خو ولې قانون ماتونکي به سیده جیل ته ځي. آرمی چیف جنرال قمر باجوا ویلي دي چې فوج به د آئین او قانون دننه دغه رنګې د منتخب حکومت سره تعاون جاري ساتي. وزیر خارجه شاه محمود قریشي، وفاقي وزیرانو اسد عمر، شفقت محمود، فواد چودھری، عامر ډوگر، شهزاد اکبر د پنجاب د وزیر اعلی عثمان بزدار سره ملاقات وکړ. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلي دي چې صوبایي حکومت به د وفاقي حکومت په ملګرتیا باندې د غریبې طبقې پناهګاهونه نور منظم او باسهولته جوړوي.
د غریبي طبقې دپاره پناهګاهونه جوړول د فلاحي ریاست د ویژن طرف ته اهم قدم دی. دا خبرې اترې د وزیر اعظم د معاون خصوصي ثانیه نشتر سره د ملاقات په دوران کې کړي دي. د اطلاعاتو دپاره د وزیر اعلی معاون خصوصي کامران بنگش ویلي دي چې د اشتهاراتو نظام په جدید طرز باندې جوړ کړی شو. دا خبره د انګرمنټ ایڈورټایزمنټ منیجمنټ سیستم د افتتاح په موقع باندې کړي دي. دا په دې موقع باندې د دې سیستم په باقاعده توګه باندې افتتاح وکړه. کتونکو تاسو په سکرین باندې په دې تصویر کې وینئ چې په 400 کې د قتل شوو 3 ورونو د جنازې مونځ په یو ځای باندې ادا کړی شو. د جنازې په مونځ کې د خواو شاو علاقو خلکو په ګڼ شمیر کې شرکت وکړ. وفاقي وزیر مملکت علي محمد خان د شیرګل دوره وکړه. په دې موقع باندې د په اتفاق مارکیټ کې د دکاندارانو یو اجتماع ته وینا هم وکړه. د شیرګل په سیرای ماله کې د یو کوڅې باغ مالې ته د سویګیس د سهولت د فراهمۍ افتتاح هم وکړه. د وروسته د شیرګل د مین بازار په شیر مارکیټ کې د سخاکوټ تکا پوینټ هوټل افتتاح هم وکړه. په دې موقع باندې د اجتماع ته وینا وکړه. دا هوټل 2 ورونو فضل نصیر او فضل قدیر جوړ ک. د لونخوړ د کالوشا د سیمې د اوقافو د ځمکو خودکار مالکانو په بایزی پریس کلب شیرګل کې د اوقافو خلاف پریس کانفرنس وکړ. دیوی چې اوقافو د دې ځمکو د ځنګلاتو او غر د نیلامۍ کم اشتهار په اخبار کې ورکړی دی دغه د عدالتي فیصلو او د معاهدې سراسر خلاف ورزي ده. دې زیاته کړې ده که اوقافو خپل روش بدل نه کړ نو په علاقه کې به زبردسته خونریزي وشي چې ټوله ذمهواري به په اوقافو عاید کیږي. د اطلاعاتو مطابق د رستم په ګلیاړه کې د سکول د ماشومانو چینچي جوړې کندې ته پریوته چې په نتیجه کې په چینچي کې سواره 15 ماشومان او د چینچي ډریور شدید زخمیان شو. په اطلاع ملاوېدو باندې د ریسکي او ډبل 1 ډبل 2 ټیم په موقع باندې ورسېده. زخمیانو ته طبي امداد ورکړ او د هغې نه پسې هسپتال ته ورسول. د پنجاب د سیمې بالر نسیم شاه د تکلیف په وجه باندې د T20 کپ نه بهر کړی شو. بیټسمین خوشدل شاه په T20 کپ کې 13 سینچري جوړه کړه. دغه رنګ دی د T20 د 13 سینچري جوړونکي پاکستاني بیټسمین وګرځولی شو. دې سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسي. ښاد او آباد اوسئ. د لوی الله په امان. کتونکو پښتو پوینټ ټي وي سبسکرایب کړئ. د ټلۍ په بټن ګوته کړئ او دا رنګې دا خبرونه کتل د خپل ژوند معمول وګرځوئ.